ځینې خاوندان خپلې میرمنې ته د مور او پلار ښکنځل کوي. کومه خاوند چې د خپلې میرمنې مور ته یا د خپلې میرمنې پلار ته ښکنځل کوي، د دې حکم څه دی؟ یو مسلمان ته بې عزته خبرې کول یا ښکنځل کول یا دې ته ورته نور داسې اعمال ترسره کول چې د یو مسلمان د زړه د آزار سبب وګرځي، شرعا دا فسق او کبیره ګناه ده. او ښکنځل کوونکی شرعا فاسق او ګنهګار دی. نو لهذا د یو مسلمان شان دا دی چې د داسې بیهوده اعمالو څخه په کلکه اجتناب او پرهیز وکړي. او میرمنه خو لا بیا نور زیات حقوق لري، ځکه چې دا د پوره ژوند د سفر ملګرې ده، او دا ملګرتیا چې بیا کله د داسې ستونزو سره مل وي، نو دا ملګرتیا به ډیر په مشکل سره سرته رسیږي. لهذا ښځې ته کنځل نور هم سخته ګناه ده، ځکه چې د ښځې د اصلاح کمې طریقې چې قرآن کریم بیان کړي دا د هغه طریقو څخه خلاف او د انساني مروت سره په تضاد کې عمل دی. هغه خاوند دی ځان ته نارینه نه وایي او ځان ته د صاحب د عزت او د مروت نه وایي چې هغه خپلې میرمنې ته او خپلې ښځې ته د پلار او د مور کنځل کوي. باعزته انسان او غیرتی انسان کله هم د خپلې میرمن مور ته او د خپلې میرمن پلار ته کنځل نه کوي.